د غازی امان الله خان په لار روان یو داسې ولسمشر چې یو داسې سیاست یې وکړو چې د خلکو زړونه یې وګټل، یو داسې باچا چې کاغه غوښتل نو د وطن د دفاع په خاطر یې د وینو ولې بیولی شوې او دنیا د خدای خلک به شهیدان شوي، خو نه، هغه د خپل وطن او هغه د خپل خوار ولس خیال وساتو او د وطن د خوار ولس په خاطر یې نن خپله استعفا وړاندې کا او حکومت یې خپل طالبانو ته والو. دا ډېر ګران کار دی، که دا بل څوک سړی وي بل څوک وی نو د خپلې باچایۍ تخت بچ کولو دپاره به په زرګونو په لکونو خلک چې کوم دی هغه د وطن د دفاع په خاطر قربان کړي د وطن په نامه او په خپل تخت به ناست پاتې شوی و. خو نه، اشرف غني یو داسې شخصیت، یو داسې باچا چې داسې خلک په صدو کې او په 100 کلونو کې پیدا کیږي، یو داسې ولسمشر چا چې د خپل خوار ولس خیال وساتو، چا چې د خپل وطن خیال وساتو، چا چې خپل وطن د اور سرو لمبو له ورنکو ځان یې تسلیم کو او حکومت یې طالبانو ته پرېښود. اپرین دي وي په داسې خلکو، اپرین دي وي په داسې ولسمشر، او داسې ولسمشر به چېرته هم بیا په دغه ولس او په دغه افغانستان باندې یا به راشي او یا به رانشي، خو مشکله ده ځکه چې داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي. اوس زمونږ مین خبره دغه ده چې مونږ امن غواړو، مونږ دا اوس په مونږ دې ته نه ګورو چې افغانستان د چا په لاسو کې دی، اوس په مونږ دې خبرې ته ګورو چې زما خوار ولس، زما غریب ولس څومره په امن کې دی. اوس مونږ چې د چا په لاسو کې حکومت دی هغې ته خواست کوو چې دغه خلکو له امن ورکړي، دغه خلکو له ژوند ورکړي، دغه خلک ژوند ته پرېږدي، غریبانانو له ډوډۍ ورکړي، کورونه وله ورکړي او د دغه خلکو خیال وساتي، ځکه چې دغه خلک ټول عمر جنګېدلی خلک دی، ځپلی خلک دی، دردېدلی خلک دی، ټول عمر دغه خلکو سره ناجایزې شوي دي او دغه خلکو درد او تکلیف نه علاوه نور هېڅ هم نه دي لیدلي. د افغانستان خوار ولس ته دغه پیغام لرم چې خپل وطن کې اوسئ، د خپل کورونو نه چېرته هم مه ځئ، ښه ډاډه اوسئ. طالبانو د عام معافۍ اعلان هم کړی دی او ښه کلا او زړه باندې خپل کاروبارونه ورسه چلوئ او زمونږ امن او سوله پکار ده. که د هر چا په لاس کې حکومت خو چې امني او غریب او د مسلمان سره ته پکې خیر، باقي دی الله پکې خیر راولي، باقي دی الله دغه مسلمانانو ته خیر پېښ کړي، الله دې دغه اولاد او کورونو موریانو بچو ته خیر کړي او الله دې په دغه وطن کې نور سوله، امن، ورورولي، پښتونولي راولي او الله دې پکې باقي خیر واچوي. او اشرف غني باره کې به زه صرف دغه ووایم چې باید دغه خلکو له پکار دي، دغه حکومت له پکار دي چې هغه په ښه صحیح توګه باندې خپل ځای ته ورسوي او د هغه د ژوند حفاظت دې ښه په صحیح توګه باندې وکړي. اپرین دې وي دغسې ولسمشر په ژوند کې چېرته هم بلکې کله کله هم نه پیدا کېږي. الله دې ښه د باد او بریالی ساتي او الله دې ورله ژوند ورکړي.